له څا څخه یې د اوبو بوکه ډکه کړه، ولی یې کوږ کړ او د خونې په لور روانه شوه. ما لا هم په ځیر ځیر ورکتل، له ځانه سره مې سوچ واهه، کاش چې یو ځل مې خپل ټول ارمانونه پوره کړی وای، بیا مې واده کړی وای. اوس زه خپل ارمانونه پوره کړم یا کورنۍ ته نفقه وګټم. په همدې فکرونو کې وم چې څانګه راغله، ویې خوځولم. راته کړی ورشه اوبه مې درته په چای جوش کې ایښي دي چې ګرمې شوې بیا ولامبه. له لاسه مې ونیوله، ځان ته مې رانږدې کړه، ورته مې وویل ګرانې، کاش چې ته په مینه پوهېدای او زما په سترګو کې دې د خپلې مینې د جوش اندازه معلومه کړې وای. کاش چې تا زه د آسیې څخه په زیاته مینه نازولی وای او ما هیڅکله هم د آسیې ارمان کړی نه وای. ما خو واده په دې نیت وکړ چې شاید ټول نجونې د آسیې په ډول مینه ناکې وي او زه به له خپلې مېرمنې سره د مینې ډک ژوند تېروم. سترګو ته یې پړونی ونیوه او یو ځل بیا په ژړا د خپلې خونې په طرف ولاړه. له کور څخه راووتم، ادارې ته راغلم. په اداره کې مې ټول هلکان خواته راغلل. راته کړی علي وروره، په اپلیکیشن کې یو څه مشکل راغلی دی، خلکو ته یې رنګ تور ښایي او موږ ته یې رنګ سپین ښایي. ورغلم کمپیوټر ته کېناستم، په لوی کمپیوټر کې وګرځېدم، د رنګ بڼه مې ور بدله کړه خو نه یې بدلوله. په آخر کې مې ټول ټیم یا چوکاټ ورته د سر نه جوړ کړ. دا ځل صحیح شو. هلکانو ته مې وویل ګزاره ورسره کوئ چې دا ځل خراب نشي. بده خبره ده چې خلک یې ګوري او خراب وي. د سلطان د خونې په لور ورغلم. هغه کلارې بیده و، د پښې له غټې ګوتې مې ونیوه، ورته کړل مې پاڅېږه هلکه. راپورته شو، سترګې یې وموښلې، ویل یې څه کوې یاره، کلارې به کور کې ویده شوی وای. ما ورته کړل ښځه کلارې ویده وای او دلته د اپلیکیشن کار نه کولی ها؟ ګوره سلطانه، ستا خو د پلار پیسې دي، غم کینئ، خو زه که دا ځل ناکام شوم نو خودکشي مې یقیني واخله، ځکه چې تا ته به پلار نورې پیسې درکړي، کوم بل کاروبار به پرې شروع کړې، مګر زما دا ټول وخت به هسې فضول خراب شي او زه دا نه غواړم. ته خبر یې زما مېرمن په خېټه ماشوم لري. زه نه غواړم چې دې نړۍ ته یو بل غریب علي راشي. زه غواړم چې زما زوی په دې نړۍ کې لکه د خانانو په څیر ژوند وکړي. که زه مړ کېږم هم مړ دې شم، خو زما راتلونکی زوی باید زما په څیر تکلیفونو سره مخ نه وي. سلطان راته کړه یاره زه خو یم، ته سوچ مه کوه، انشاءالله دا ځل به نه ناکامیږو. ستا نیت صفا دی، که چیرې نورو پیسو ته ضرورت پیدا شو نورې هم راوړو، خو دا ځل انشاءالله نه ناکامیږو. دا ویب سایټ به انشاءالله هرومرو ګټې ته رسوو. ای بابا څنګه یې ګټې ته رسوې؟ په افغانستان کې اوسېږې او بیا د پښتو ژبې ویب سایټ چلوې. ته د اردو او انګلیسي ژبې ویب سایټ نه دی چې ته به ترې پیسې وګټې. پښتانه خو څوک په هیڅ کې هم نه حسابوي، نه یې هم د یوټیوب په استعمال چاته پیسې ځي او نه یې هم د ویب سایټ په استعمالولو اډسنس چاته اعلانات ورکوي. او د دې ځای خپل پیسهداران، شرکتونو والا او اعلاناتو والا خو داسې ځان کون کړی دی لکه د دې ځای چې بیخي نه وي، په هیڅ ډول چاته اعلان نه ورکوي تر څو کار یې وشي. نو څنګه به ترې پیسې وګټو ها؟ خیر دی علي، ته ولاړ شه، کور کې یو څه آرام وکړه، خدای خو لرو، خدای به خیر کړي. انشاءالله ته ورته زړه مه خوره، ریلیکس اوسه. دا د یوې هفتې او میاشتې کار نه دی چې تا ته به ترې دومره ژر عاید شروع شي. په دې باندې به کلونه لګیږي او انشاءالله زموږ ویب سایټ به یو وخت په افغانستان کې تر ټولو مشهور ویب سایټ وي او انشاءالله د نړۍ نورو هیوادونو ته به هم په انلاین ډول سامان لیږدوو. پر ځان باور ولره یاره، داسې مه کوه، ځان قوي کړه، انشاءالله بریا زموږ ده. زه ته ورشه. کور ته بیرته راغلم، سر مې درد کاوه. څانګې له کولر څخه یخې اوبه راواخیستې، ومې څښلې، بیا په کټ کې اوږد وغځېدم. څانګې راڅخه لاسونه تاو کړل. راته کړی علي
دا نوی کار چې د شروع کړی هیڅ زما طرف ته نه ګورې. دومره په کارونو کې مه ډوبېږه چې زه درنه هیره شم. د خبرې ځواب مې ور نه کړ، زیاته یې کړه. علي زما ځواب راکړه، ته ولې په دې ورځو کې ډېر چوپ او خفه یې؟ سر مې د څانګې په طرف واړاوه. په غوسه مې ورته وویل ته څه وایې چې زه په داسې حالاتو کې خوشحاله شم چې 1 روپۍ هم نه ګټم او د پلار د میراث په خوړلو لګیا یم؟ ها، د دې سربیره ته په ګېډه ماشوم زوی هم لري. زما او تا خو به داسې د غربت ژوند تیر کړو چې د یو کانډوم پیسې هم ونه لرو. مګر زموږ زوی که دې نړۍ ته په داسې حالاتو کې راشي او په داسې حالاتو کې رالوی شي، نو زه به خپل زوی او رب ته څومره شرمنده یم. څانګې، زه د خپل زوی مخ ته نشم لیدلی. هیله کوم که څه چل کیږي ویې کړه او دا زوی دې دنیا ته مه راوله. د څانګې په سترګو کې هم د اوښکو باران راغی او ویې ویل ته څومره بدبخته پلار او خاوند یې. د نورو خلکو چې ماشوم پیدا کیږي نو خپلو میرمنو ته آفرینې وایي چې ماشوم یې ورته وزېږوه. تر دې بستره خوشحالي ته نوره چیرته وموندې چې له ما سره د مینې ډک ژوند تیر کړې او خپل زوی د مینې په جار او قربان را لوی کړې. زه د هغو ورځو په تمه یم چې ته به ډېر دولت پیدا کړې او بیا به د ځوانۍ په دې جذبه او احساساتو پسې خفه یې. ما خپل ځان په خوب واچاوه، خو ویده نه شوم. دا شپه هم تیره شوه. څانګې ته مې وویل چې زما د خونې په طرف مه راځه، زه غواړم ډېر کار وکړم. د شپې له خوا به مې په کور کې کار کاوه او د ورځې به دفتر ته تلم. پرون د جمعې ورځ وه نو رخصت و، خو موږ کار نه دراوه او کار به مو په هر حالت کې کاوه. د شنبې په ورځ کار ته ولاړم. ټول سکرینونه مو چالان کړل. هلکان ټول خپلو څوکیو ته کښېناستل. څه شېبه تېره نه وه چې سلطان راغی. ویل یې ته راشه علي، دا څه دي؟ ولې څه دي؟ ورغلم. خونې ته یې ورننوتم چې ومې لیدل د ویب سایټ د لیدونکو ګراف په یو ځل زیات شوی و. حق حیران شوم. نورو هلکانو هم را منډه کړه. راته کړی دا رښتیا دي؟ چا خو به فیک کتونکې راوستي نه وي. هېڅ باور مې نه کېده. دا وخت د دروازې څوکیدار راغی. ویې ویل مدیر صاحب، عطاالله خوږیاڼي په خپله آی ډي باندې پوسټ کړی دی او نورو خلکو ترې کاپي کړی دی چې اپلیکیشن مې ولید نو څه باندې 10,000 نفرو ډاونلوډ کړی و. په دفتر کې د خوشحالۍ چغې جوړې شوې. صمیم میدان ته شو او نور ورته چکچکې وهل شروع کړل. ښه سم مست اتړ وکړ. سلطان له بیرون دکان څخه په دې خوشحالۍ کې ټولو کارمندانو ته هیټونه راوغوښتل. دا ورځ د اختر له ورځې کمه نه وه. شیبه تیره نه وه چې سید شینواري هم پوسټ وکړ چې په افغانستان کې څو زحمتکشه ځوانانو داسې ویب سایټ جوړ کړی دی چې د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه به زموږ د لنډې کیسې لومړی څپرکی چې ما سید ادریس سادات او زما همکاري مینې سیلۍ تر تاسې در ورساوه. تر څو پورې چې زه د بلې لنډې کیسې لپاره د خپلې همکاري مینې سیلۍ سره ستاسې درانه حضور ته راځم، تر هغې مو په لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.